ملګری سوال مولانا نه زما سوال داو امام په زور الله اکبر مقتدی په کلا روي مولانا خبره کړي و زه محمدي منسخه مولانا د ټولو اول هغه حدیث پیش کو د ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه عمل پیش کو مرفوع حدیث اول حدیث مرفوع نه ده حدیث موقوف د غیر مقلدین په نسبت در موقوفات صحابه دا خو مرفوع ده هكذا ویډیو کوي زنانه نمبر زماره او عمل ته ولا ده نمبر زماره کما ټیم وایسو یا مولانا دغه خبره ده ما تاسو امام په زور نمبر کې تحقیق کړه وای هغه سوي ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نے پڑھی مولانا ما پڑھی نہیں پڑھائی کے بارے میں تاسو کو چې څوک پڑھاوي مونږ چې څوک پڑھاوي څوک هغه امامت کوي هغه باره کې چې مونږ پڑھی نماز پڑھی مونږ وکړو نو هغه بیا خو البته تعالی په کلاره پیش کول په کارو چیرې په کلاره ویلا اول تر ته ولې پیش کې خبره دی الټه کړه مولانا زمانه سوال جواب تر اوسه پورې نه ده شو الحمدلله یا مولانا دا خبره مخ کې ترن کې خبره وکړه مولانا دا خبره وکړه مولانا په بعضی ځایونو کې اني سمعت نسائی شریف روایت نیت جواب وشو الحمدلله د پولیسي جواب وشو مسند ابن ابي شيبه کې راځي نمازپخین په مانځ کې د نبی عليه الصلاه والسلام نه ما واورید دا سورته وایو الان کې نمازګر ماسپخین مانځ کې تاسو په قلاره وایي کې په زور وایي او ریدل په دې دلان نه کوي چې ما تی واورید جهر شو ماسپخین مانځګر په واره کې معمولی څه دی چې نه کنه چې مونږ خبرې کوي تاسو ولې شور کوئ یا الله الله اکبر الله لا جل مثلا ما مخکې چې مولانا سایت د مدعی سوالات مکو زما جوابات راکړه صفا وایي چې زه جوابات نشم کولای زه خپل شکست تسلیموم چلو مونږ به خپل حیثیت واضح کو چې په دې مسله کې مونږ مدعي جوړیږو مخکې ته مونږ ثابتو ان شاء الله زماره طرف نه به جوابي سوال بنئ خپل حیثیت ته ما بار واضح کو بیا به سوال مکو او التریم غلط بیانې وکړه په مسله کې او دا صورت پیش کړل دی چې مونږ شروع کول په الله اکبر سره هغه واجب دي سنت دي بلکې صاحب در مختار د دې پورې لیکي چې واجب دي په الله اکبر سره مونږ شروع کول که یو سړي په الله الاکبر الله الکبیر الله الاجل یو په دې صورت سره هغه نیت وتړو وکړو دای نه دی ویل چې تاسو دې کوي په دې طریقې سره وشو مونږ وشو کوو شو استیادي مسله هغه پیش کړي مولا کړ دې خلاف ستاسو حدیث پیش کړي نه لشي دې پوری مسله مسلمه چې الله اکبر سره شروع کول سنت دی واجب دی دغه پکار دی او یو سړي الله الکبیر الله الاجل الله الاعظم سره شروع کو دا غي مونږ وشو یا ونشو مخکي نه ده شوی حدیث پاکی پیش کړم مجتهد قول زماره پر الحمدلله دلیل له سلورم قرآن حدیث اجماع کې سلور ور دلیل زمانم تکوي دا غلط را دغه خلاف هغه حدیث پیش کا چلو مسله بیا زما استاد مې سره لا مولانا زما سوالات تر اوسه پوری پتا باندې روان دي امام په بس الفاظو کې نه تړي مختلف په بس الفاظو کې نه تړي په ځړه کې بس الفاظو چلو جبي تلفظ بنه کې په ځړه کې به سوي او د نیت تعریف مولانا تر اوسه پوری تا نه کړه خبره ازګه خو دې خوړې د نیت تعریف وکړي ان شاء الله زما خبره به واضح وي د نیت تعریف د قران نه یا حدیث نه صرف د قران نه یا حدیث نه اخو ربل چیز نه که لغت ساره دی واغستې ربل چیز نو هغه مولانا د خپل دلایلونه د خپل اصولونه بار ته وتلی هغه تورته د اصولونه بار وتلی بیا وایي چې خپل شکست تسلیموم قرآن حدیث نه زما سره خبره نشته لري حاضر په دې میں بات کروں گا دلمن مولوی صاحب دې چلو کا چې راکم عوام دې راغوستي دي تدي عوام ته وایي چې تاسو زما مفتي باس کوي تاسو زیه باید باس کوي خبرې کوي دا ملګری باس نه کوي نه شور کوي هیڅ نه بالکل صحیح ما مفتي باس کوي تاسو ټول شور نه خپل مسلمان درګه شروع کوي او دې ملګری تاسو نو کومه مفتي په یو خبره क्या वजह है भैया साहब आपकी जरा बताओ गाशे मुल्की हदीस से हदीस ने इनकार के हदीस से पेश करी हदीस ना पूरी से तभी खबर हो कदा वाले के ना ए रोनु तास ने के नहीं मुरी से तो वर्तले खबर हो का ए तास बोली सही ए मुरी से रे तास मुरी जब मुनकर हदीस को बेटा जब शकर मुरी से जब ये लगा तास ने मुरी से खबर और
لکه دا مولوي صاحب خبره واورئ مولوي صاحب چپ شئ حدیث سے نماز ہو رہی ہے کیوں تکلیف ہے کیوں تکلیف ہے من کرے حدیث بیٹھ جاؤ حدیث کی نماز سنو ولې نشته سبھی پوئے گیا کنا پوئے گی سب پوئے گیا مولوي صاحب خبرې وکړه دې خلکو ته نبی صلی الله علیه وسلم متعلق خبره شروع ده چې هغه څنګه طریقې سره موږ کړی دی موږ هغه ثابتو تاسو خو کېدې شور مکوئ زه ته سوال کوم چې تاسو شور کوئ خبر نه حل کېږي دا مقصد دی چې موږ کوم من دا محمد صلی الله علیه وسلم الله اکبر څه ثابت کو الله اکبر نبی علیہ السلام نه ولا وین نه نیم ته خبر ګډ وړ نه بس رحمان ځان په لږه غلې کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے بھائی نہیں ہے میری تن کے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جناب میری بات سنو حدیث سنو حدیث واورے بس پھر سے الکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ میرے ہاتھ کے اندر موجب الکبیر ہے میرے بھائی نے کہا کہ تم حدیث سے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو اللہ اکبر کے علاوہ اگر کوئی الفاظ کہو تو نماز نہیں ہوتی فقہا نے کہا ہے بھائیو بات سمجھو فقہا نے کہا ہے اگر اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہہ دو اللہ الاجل اللہ العظم یا وغیرہ وغیرہ تو نماز ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے ہو جاتی ہے حالانکہ ان کی فقہ میں لکھا ہے واجب ہے ایک تناقض نمبر 2 انہوں نے کہا کہ تم حدیث دکھاؤ کہ جس میں لکھا ہو اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کی نماز مولانا ندیم صاحب کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے پتا چلا فقہا نے جو قانون بنایا ہے اور میں بار بار یہی تو پوچھتا ہوں یہ کون سے قرآن سے ہے یہ مسلمانوں کے 30 پاروں والے قرآن سے اصول ہے یا 40 والا جو امام غائب لے کے چھپا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو سعید خدری والی حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ امام نہیں تھے حالانکہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے ابو ہریرہ امام تھے ایک دن وہ نہیں تھے اور اس کی جگہ پر ابو سعید خدری امام آئے مولانا یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی کتاب میرے ہاتھ میں صحابی موجود ہو تابعی ہوں تو امام صحابی ہوگا کہ تابعی ہوگا صحابی نا صحابی آگے ہے وہ کہتا ہے فجاہر بالتکبیر اس نے بلند آواز سے تکبیر کہی مولانا کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا عمل ہے نبی کا تو نہیں وہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہاکذا یصلی میرے نبی بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے لیکن مفتی ندیم صاحب کو یہ نماز قبول نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا مقتدی وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گا یا آہستہ آواز سے مولانا سنو یہ صحیح بخاری کی حدیث اس کے اندر لکھا ہے صحابہ کہتے ہیں صحابہ کون تھے مقتدی میرے نبی کون تھے امام صحابہ کہتے ہیں امرنا بالسکوت ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں امرنا بالسکوت مولانا آج مجھ سے سنو حدیثیں آج تک آپ کو حدیثیں نہیں پڑھائی گئیں نہیں دکھائی گئیں وہ حدیث اہل حدیث ہی پیش کر سکتا ہے صحابی کہتا ہے بھائی سبحان اللہ بنا کہیں اس طرح شور مچے گا امرنا بالسکوت ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا مولانا اگر مقتدی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے